پنځم سوال دا دی چې یو سړی د نایي چاپ ته ورشي او ږیره وخوري نو دا ویښته غورځول جایز دی او که نه؟ جواب بالله توفیق ناشنا خبره ده. بلیډ ته براخ کو د اوس د دې غم راغستی چې غورځول جایز دی او که نه. دا ډېر ناشنا سوال دی. اوس یې غورځولی شم او که نه؟ نو چې دومره په مینې نه بلیډ ته پورې راښکودو، دومره چې مینې قنچي له تورې نیولې ده. اوس دا تپوسونه کوي چې کډر ته ګزارلی شم او که نه، او ډرام ته ګزارلی شم او که نه. د رسول الله وسلم دا طریقه دا د خپو لاندې راشي او په کډر کې ولیږي، سړي ته څه شرم نه ورځي؟ ناولنۍ مسله خو دا ده چې ږیره خریل حرام دي، او دا مسله خو ځای په ځای ما بیان کړې ده، هغې ته رجوع وکړئ، ځکه چې په دې کې تشبه دی د مشرکینو سره، مشابهت دی د اهل کتابو سره، د مجوسیانو سره، د ډمانو سره، د زنانو سره، د اجړاګانو سره. د ټولې خبرې پکې دنده دي. دې د لاسه ږیره خریل څه دي؟ حرام دي. په ږیره خریلو باندې اتفاقي فتوا د علماو چې دا څه دي؟ حرام دي. اختلاف په دې کې دی چې د یو موټي نه زیاته شي نو دا کټ کول جایز دی او که نه؟ په دې کې اختلاف دی. په دې کې اختلاف نشي چې خریل یې څنګه دي. خریل خو اتفاقي مسله چې خریل نه دي جایز، او په هغې کې هم راجح خبره ده چې ږیره به بلکل نه وړه کې. او ویښته د ږیرې غورځول په دې کې څه ګناه نشته، اگر که غوره دا دي چې د نوکونه او د ږیرې دا ویښته دا سړی په یو ځای کې ښخ کړي، اگر که غوره دا دي. خو که یو سړی گزار کړي نو انشاءالله به یې کې به څه حرج نه ځي، د باندې څه دلیل نشته چې دا د دې لاسه ګناهګار شو. او دی به ورسره څه کوي چې بلیډ پرې راکاږي او هغې کې هغه کریم لګېدلي، او ته وایي چې دا به ګزاري نه، څه به ورسره کوي؟ دا به دی به څنګه را جمع کوي؟ په کار ورځ را کار د اول نه ونه کړي. بیا داسې کې دا خبره به کې مخې ته چې دا څوک چې ږیره خري د نایي دی په دې حرام کې د سره بلکل شریک دی په دې ګناه کې. او دا نایي او دا چاپ والا چې په دې باندې کومې پیسې ګټي دا هم حرام دي. د الله نه دغه کسان ویري کوم چې چاپ د دکانونه دي او د خلکو د ږیرې خري په خپلو بچو باندې حرام مه خوروئ، په خپله حرام مه خورئ. ویښته واړه کوئ، برید ته واړه کړئ، که څه صحیح. اوس دا چې ږیرې وړې کوي او ږیرې خري نو دا حرام کار دې ځان ساتي. او داسې ناشنا خلک دي چې په زور یې باندې لرې کوي، په زور. او بس پکې داسې بې شرمه خسته دي ږیرې ته به ګوري چې یعنې داسې داسې تازه ږیرې نه چې د اوس پرېښودې ده، بیا به هم لاس وړلی وي وړی نه کم، یعنې په دغه 500 ریالو کې دا وړه کوي، خو دا ګناه کوي. الله نه یره پکار ده. نو دا ټول په دې حرام کې یو شان شریک دي. والعلم عند الله.